وترش پوترم سحار گل علما نړۍ ته ښایي حقلار گل علما نړۍ ته ښایي حقلار گل علما وترش پوترم سحار گل علما نړۍ ته ښایي حقلار د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق وحشتونو د جهالت له تورتمونو ژوند خلاصوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړو په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق درنو اوریدونکو په تیرو خپرونو کې تاسو واورېدل چې صبر او زغم د مؤمن او مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق دی خو اوس غواړم چې وپیژنئ چې صبر په څو قسمه دی علمای کرام لیکي چې صبر په 3 قسمه دی اول صبر پر اطاعتونو دویم صبر له ګناه څخه په ځان ژغورنه دریم صبر له مصیبتونو او سختیو سره په مخ کېدو په لومړي سر کې د بلاګانو او سختیو په وړاندې په صبر او استقامت سره پیل کوو بیا به له ګناهونو څخه په ځان ژغورنه صبر کوو او د الله په عبادت او اطاعت باندې په صبر کولو سره به دې موضوع ته د پای ټکی کړو پر بلاګانو او مصیبتونو باندې صبر ډیرې بیلګې لري دا ځکه چې آزمایښتونه متعدد او ډیر دي د بیلګې په توګه ټول د مرګ په مصیبت باندې اخته کیږي یا په هغې ناروغۍ باندې اخته کیږي چې اول او آخر نه لري یا په بېوزلي باندې اخته کیږي نو مرګ ناروغي او بېوزلي د خورا ډیرو بلاګانو له جملې څخه دي چې موږ به د مرګ په وړاندې له صبر کولو څخه یې پیلوو آیا مرګ له خورا سترو بلاګانو څخه یو مصیبت نه دی په ځانګړې توګه مرګ د ښځو لپاره ځکه چې ښځه د دوستانو په له لاسه ورکولو کې د نرانو په نسبت او د نارینهو په نسبت ډیر درد او غم تیروي یوه ورځ ښځې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغلې دې ښځو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې یا رسول الله له تاسو سره په ناسته او ولاړه کې نارینهو پر موږ باندې غلبه کړې ده ټوله ورځ تاسو سره نارینه ناست وي یوه ورځ زموږ لپاره هم په پام کې ونیسه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ولې نه بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی حضور ته ورغی او د هغوی لپاره وعظ وکړه او له هغو سره خبرې وکړې چې ځینې خبرې په دې ډول سره دي رسول الله ورته وفرمیل ما منکن من امرأة تقدم بین یدیها من ولدها ثلاثة الا کانوا لها حجابا من النار د کمې ښځې چې 3 اولادونه د هغې په ژوند کې مړه شي نو دا به د هغې او د اور ترمنځ د مانع او پردې لامل شي مطلب دا دی چې د کمې ښځې د هغې په ژوند کې 3 ماشومان وفات شي الله رب العزت به دا ښځه د جهنم د اور نه ساتي الله به جنت ته داخلوي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو یوې ښځې ویلې ای د الله رسوله 2 زامن څنګه که د کمې ښځې 2 زامن مړه شي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل واسنین او 2 زامن هم یعنی د کمې ښځې چې 2 زامن د هغې په ژوند کې وفات شي صبر وکړي الله رب العزت به دا ښځه د جهنم د اور نه ساتي الله به جنت ته داخلوي
سبحان الله، د چا چې په خپل ژوند کې 2 یا 3 زامن مړه شي، اجر یې دا دی چې هغه زامن به د هغې میرمنې او اور ترمنځ د مانع لامل ګرځي، د خپله مور به نه پرېږدي چې د جهنم اور ته داخل شي. نو په مصیبتونو باندې صبر، په غم باندې صبر دومره اجر او ثواب لري چې الله رب العزت به په هغه صبر باندې تا جنت ته بیایي. نو مورې که ستا بچیان وفات شوي دي، نو مورې که ستا د زړه ټوټه ستا سره نشته دی، صبر وکړه، الله رب العزت به نعم البدل درکړي او د دې تر څنګ به الله رب العزت تا جنت ته بوځي، الله به دې د جهنم نه وساتي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته اقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤادي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د یو بنده زوی مړ کیږي، الله رب العزت له خپلو ملائکو څخه پوښتنه کوي آیا زما د بنده د زوی روح دې قبض که؟ هغه فرښتې به الله رب العزت ته ووایي هوکې. نو الله رب العزت به د ملائکو نه بیا پوښتنه وکړي د ده د زړه میوه مو ترې واخیسته؟ ملائکې به بیا الله رب العزت ته ووایي هو. الله رب العزت به بیا ملائکو ته وفرمایي چې زما بنده څه وویل؟ ملائکې به بیا الله رب العزت ته ووایي ستا بنده ستا حمد پر ځای که او وی ویل انا لله و انا الیه راجعون. الله رب العزت به بیا ورته وفرمایي زما د بنده لپاره په جنت کې یو کور جوړ کړئ او په هغه کور باندې د حمد نوم کیږدئ. دا جمله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې یو ځل بیا واورئ چې الله رب العزت ملائکو ته وایي قبضتم ثمرة فؤادي. او د کلام نرموالي ته وګورئ او فکر وکړئ چې ځای چیرته دی. په مصیبت کې عجب دلالت دی چې صبر وکړي، د الله حمد پر ځای کړي، انا لله و انا الیه راجعون ووایي. الله رب العزت به په جنت کې ورته کور جوړ کړي او د هغه کور نوم به د حمد کور کیږي. د زوی د مړینې پر مهال دی چې د خدای ثنا وویله او انا لله و انا الیه راجعون دی تلاوت که، نو د حمد ښکلې خونه ستا ده. ځینې ګمان کوي چې دغه احساسات ضد او نقیض دي، خو له صابر مؤمن پرته پر دغو احساساتو بل څوک نه پوهیږي. همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث واورئ چې موږ ټولو ته خطاب کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت فرمایي ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسب الا الجنه. زه چې په دنیا کې له خپل مؤمن بنده څخه د هغې یو ګران چاروح واخلم او هغه په دې کار د اجر او ثواب په نیت صبر وکړي، نو بدله به یې له جنت پرته بل څه نه وي. فکر وکړئ درنو اوریدونکو، نو په دنیا کې دی چې هر انسان خوښیږي، لکه ورور، خور، مور، پلار، خپلوان، ملګری، استاز، زامن، که هغه له دنیا نه ولاړه او تا د اجر او ثواب په هیله صبر وکړه، جنت ستا دی. ای لویه پروردګاره، موږ د صابرانو له ډلې څخه وګرځوه. الله رب العزت به تاسو د هغه صبر په بدل کې جنت ته بوځي چې تاسې د خپلو او خپلوانو د مرګ په مهال کوئ. نو آیا تاسو ووایئ چې اوس صبر کوئ او که نه؟ تا ته وایم ګرانه پلاره، که ستا زوی وفات شوی دی صبر وکړه. تا ته هم وایم ګرانې مورې، که ستا زوی ستا د سترګو تر څنګ نشته، شهید شوی، وفات شوی، صبر وکړه. تا پلار او تا مور ته به الله جنت درکوي. همدارنګه تا ته وایم ګرانې خورې، که خاوند یې په خپلو سترګو باندې نه وینې ورک دی او په شهادت رسېدلی، چا وجلی، د ثواب په نیت باندې صبر وکړه، الله رب العزت به تا ته جنت درکوي. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت سفيه من اهل الدنيا ثم احتسب الا الجنه.
زه چې په دنیا کې له خپل مؤمن بنده څخه د هغه د یو ګران چاروح واخلم او هغه په دې کار د اجر او ثواب په نیت صبر وکړي نو بدله به یې له جنت پرته بل څه نه وي. الله رب العزت دې موږ او تاسو د صابرینو له ډلې نه وګرځوي. دا 3 حدیثه چې ما تاسو ته ولوستل، دغه درو حدیثو له اوریدلو وروسته څخه دا پایله لاسته راځي: څوک چې د خپلو عزیزانو د مړینې پر مهال صبر وکړي نو د جنت د حمد د خونې د اور په وړاندې د معنی لاسته راوړو لامل ګرځي او همدغه د صبر بدله ده. زه وایم خوښي دې وي د هغه چا پر حال چې د ده زوی، ورور یا خپل مړ شوی وي او بیا یې د قیامت په ورځ له لاسه ونیسي او خپل ځان سره یې جنت ته بوځي، خو په دې شرط چې د خپل د زوی، د ورور او د اولاد په مړینه باندې د صبر په نیت باندې صبر وکړي چې صبر وکړه هغه زوی او هغه اولاد به دا د آخرت په ورځ د لاسه نیسي او جنت ته به بیایي. د یو بل ازمیښت په څار پسې ځو، د ناروغي ازمیښت. ځینې وګړي له ټولو ناروغیو څخه ځورېږي او ځینې نور وګړي د سینې یا تنفسي، رواني یا د نورو ناروغیو له ربړونو څخه ځورېږي. خدای دې تاسو له بلاګانو او له مرضونو څخه وساتي. ناروغي هم یو بل سخت ازمیښت او امتحان دی چې خورا نیک صبر ته اړتیا لري. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث واورئ. حضرت عطا بن رباح رحمه الله فرمایي چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته وویل: آیا غواړې چې د جنت له ښځو څخه یوه ښځه در وښیم؟ حضرت عطا ابن رباح رحمه الله فرمایي ما حضرت عبدالله ابن عباس ته وویلې ولې نه راویښیه؟ نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وفرمایل هغه تورپوستې ښځه جنتي ده. دغه تورپوستې ښځه یوه ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغله او وی ویل: ای د الله رسوله، زه د میرګیو په ناروغي اخته شوی یم. کله چې د میرګیو ناروغي پر ما باندې راځي نو داسې حالت ته مې رسوي چې عورت مې بربنډ کیږي. زما لپاره دعا وکړه چې الله رب العزت ما ته شفا راکړي، الله مې روغه کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورئ هغې تورپوستې ښځې ته اوس څه وایي: ان شئت صبرت ولک الجنه و ان شئت دعوت الله ان یعافیکی. که غواړې چې صبر وکړې نو بدله به جنت وي، او که روغتیا غواړې زه به له الله رب العزت نه درته وغواړم چې الله تا ته شفا درکړي. هغې ښځې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې: ای د الله رسوله، په دغه مرض باندې صبر کوم، الله دې ماته جنت راکړي. خو د دې وروسته رسول الله ته وویلې: ای د الله رسوله، عورت مې بربنډېږي، له الله نه ماته دعا وغواړه تر څو پرده کې شم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه او له هغه نه وروسته به چې کله د میرګیو ناروغي پرې راغله نو عورت به یې نه ښکاره کېده. تاسو دغو کلمو ته غوږ شئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي: ان شئت صبرتې. او هغه ښځه څه وایي چې زه صبر کوم. په دغو کلمو کې لږ فکر وکړئ. فکر کوم چې تاسو به وایئ څومره ستر زیان مو کړی چې موږ په هغه زمانه کې ژوند نه دی کړی. تصور وکړه که محمد رسول الله تا ته ویلی وی ته د جنتیانو له ډلې څخه یې ستا احساس به څنګه و؟ دغه ښکلې او نازکه اشاره ستا لپاره ده، خو ته د پورتنیو دوو جملو په اړه فکر وکړه. نو کله چې ښځه وپوهېده چې د صبر په بدله کې جنت ورکول کیږي نو څه وویل: ای د الله رسوله، زه صبر کوم. که ته د هغې ښځې په ځای وی ستا ځواب به څه و؟ نو خامخا زه په دې عقیده یم چې تا به ویلې چې زه صبر کوم. نو دغه خبرې اوس هم تا ته دي ګرانه وروره، تا ته دي ګرانې خورې. په مرض باندې صبر وکړه، د هغه مرض په بدل کې به الله رب العزت تا ته ضرور جنت درکوي. همداشان ګرانې خورې، د هغې ښځې حیا ته پام وکړه. د هغې به د میرګیو د مرض په وخت کې عورت بربنډ کېده. د هغه چا په هکله چې په خپلې ارادې سره داسې کار کوي نظر دې څه دی چې په خپل لاس باندې د خپل عورت نوڅوي؟ د الله په حضور کې به څه ځواب وایي؟
قسم په الله چې تاسو کولی شئ چې له هغې تورپوستې ښځې څخه خورا ډېر درسونه او عبرتونه زده کړئ چې تر ټولو څیزونو ستر څیز یې صبر دی. نو الله رب العزت دې موږ ته په هر حالت کې صبر نصیب کړي تر څو د دې صبر په بدل کې الله رب العزت موږ ته جنت راکړي او د جهنم د اور نه مو الله رب العزت وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه لهسك أوري بري أنوار قل علماء نريك خايحا كنار قل علماء لهسك أوري بري أنوار قل علماء نريك خايحا كنار قل علماء وترش بوتر سحار قل علماء نړۍ ته ښایي حقنار قل علماء د جهالت له تورتمونو ژوند خلاصوي له وحشتونو د جهالت له تورتمونو ژوند خلاصوي له وحشتونو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. الله رب العزت په یو قدسي حدیث کې فرمایي اذا ابتلیت عبدي بحبیبتیه فصبر عوضته منهما الجنه. د بخاري حدیث دی، د ترمذي حدیث دی. الله رب العزت فرمایي که خپل بنده په دوو ډیرو محبوبو څیزونو یعنې په سترګو وازمایم او هغه صبر وکړي نو په بدل کې به جنت ورکړم. یعنی الله رب العزت که د چا دواړه سترګې لنډې کړي او هغه په دغه لوندوالي باندې صبر وکړي نو الله رب العزت به په بدل کې جنت ورکړي. الله به د جهنم د اور نه وساتي. د دې ستاینې په اړوند ستاسو نظر څه دی؟ دوه مهم غړي. سترګې د انسان د بدن تر ټولو ښه او غوره غړي دي. دغه ایمانی احساس ته پام وکړئ. احساس کوم چې د بینایی له لاسه ورکول د رحمت په قالب کې یو ازمیښت او امتحان دی. هو امتحان دی، ازمیښت دی او د دې په واسطه به د الله رحمت ورباندې کیږي. خو چیرته دي هغه کسان چې هغوی صبر وکړي تر څو الله رب العزت د دې په بدل کې هغوی ته جنت ورکړي. ځینې چې سترګې نه لري یا د سترګو دید له لاسه ورکوي نو هغوی بیا چیغې وهي، حتی کفري کلمات وایي چې یا الله یوازې زه دې لیدلی وم چې زه دې داسې کړم. نه ګرانه وروره، نه ګرانې خورې داسې مه کوه. الله رب العزت چې ستا نه ستا سترګې اخیستي، ستا د سترګو لیدنی اخیستې، په دې باندې صبر وکړه. الله فرمایي چې د صبر په بدل کې به زه تا ته جنت درکوم. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام الصائب ته راغی او ویې ویلې مالکې یا ام الصائب تزفزفینې. ای ام الصائب ولې رپیږي او ولې ځورېږي؟ ام الصائب ورته څه وایي؟ فقالت الحمی لا بارک الله فیها. د تبې له امله رپیږم او د تبې له امله ځورېږم. الله دې په دې تبه کې برکت نه اچوي. کله چې ام صائب دا خبره کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ښځې ته وایي لا تصب الحمیه، ته تبې ته شکنځل مه کوه. فانها تذهب خطایا بني آدم کما یذهب الکیر خبث الحدید. دا تبه د انسان د بدن نه داسې ګناهونه رژوي لکه څنګه چې تاسو یوه زنګ وهلې اوسپنه په اور کې کیدئ، هغه ټوله اوسپنه صفا شي او زنګ یې له منځه ولاړ شي. ګورئ هغه ښځه تبې نیولې. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه کوي چې ولې رپیږي او ولې ځورېږي، هغه ښځه ورته وایي د تبې له امله الله دې په تبه کې برکت نه اچوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ښځې ته وایي چې تبې ته بد مه وایه، تبې ته شکنځل مه کوه، ځکه چې کله تبه په انسان باندې راشي د انسان ګناهونه داسې رژوي لکه څنګه چې یوه زنګ وهلې اوسپنه تاسو په اور کې کیدئ، هغه اوسپنه پاکه صفا کیږي، دا تبه به همداسې تاسو د ګناهونو نه پاک کوي. نو تا ته وایم ګرانه وروره،
تا ته وایم ګرانې خورې کله چې په تا باندې مرض راځي کله په تا باندې درد راځي کله په تا باندې تبه راځي نو صبر کوه بې حوصلې کېږه ما د دې صبر په بدل کې به الله رب العزت د ستا ګناهونه رژوي الله رب العزت به تا د ګناهونو نه پاکوي الله به دې د جهنم د اور نه ساتي الله به دې جنت ته داخلوي زه منم چې د ناروغي پر مهال به درد ډیر وي او د ناروغي له شدت نه به تاسو جاړئ خو له دې سره سره به په زړه کې یو خوند هم احساسوئ دا ځکه چې صبر خوند بښونکی طعم لري او د ثواب ګټلو او د ګناهونو له بښلو څخه به خوند اخلي آیا تر اوسه پورې تاسو دغسې احساس کړی چې کله درد در باندې راځي په مرضونو کې گرفتاریږي په هغه مرض باندې صبر کوه وایه دا هر څه چې دي د الله رب العزت د طرفه دي د ثواب په نیت باندې زه صبر کوم الله رب العزت به تا ته صبرم درکړي او الله رب العزت به دې د جهنم د اور نه هم وساتي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یوه مشهوره جمله لري عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وفرمایل د بلا او مصیبتونو په وړاندې د انسان لپاره نیکي نه لیکل کیږي کله چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه نو اوریدونکي ټول خفه شول چې د بلا او د مصیبتونو په وړاندې ولې زموږ لپاره نیکي نه لیکل کیږي اوریدونکي په دې معتقد و چې نیکي د بلا او مصیبتونو په وسیله ډیریږي ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغوی ته وفرمایل مصیبتونه او ناوړه پیښې بدي له منځه وړي صحیح ده چې کله په تا باندې غم راځي کله په تا باندې مصیبت راځي کله په تا باندې مرضونه راځي ستا لپاره نیکي نه لیکل کیږي خو په دغه مرض او مصیبت به الله رب العزت ستا ګناه او ستا بدي له منځه وړي کله چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا خبره کوي نو اوریدونکي بیرته خوشحالیږي اوس تاسو احساس څه دی تصور وکړئ هغه مصیبتونه چې پر انسان باندې رانازلیږي له مړینې نه نیولې تر ناروغي یا نورو ستونزو پورې ګناهونه بخي او دا یوازې د صابر او زغم کوونکي مؤمن لپاره دی څوک چې صبر ونه کړي دا اجر او دا ثواب د هغه لپاره نشته چې بدي یې له منځه ولاړه شي نو یا الله موږ د صابرینو په ډله کې حساب کړه ستا له طرفه که په موږ باندې غم راځي درد راځي مصیبت راځي نو یا الله د دې تر څنګ موږ ته صبر هم راکړه تر څو زموږ بدي او زموږ ګناهونه له منځه ویسې او موږ د جهنم د اور نه وساتي او جنت ته مو داخل کړي حضرت زید بن مسیره د تابعینو له ډلې څخه دی هغه ډیره ښکلې خبره کوي او وایي بنده په داسې حال کې چې هیڅ خیر او ثواب نه لري په ناروغي اخته کیږي خو کله چې درد تیروي الله رب العزت په زړه کې ورته آواز کوي ای بنده بیرته وګرځه په دغه حال کې سترګې د الهي رحمت په هیله اوښلنې کیږي او په پای کې له خپلو ګناهونو څخه پاک راوځي په رښتیا هم هغه څه چې له زړه څخه راوځي په زړه اغیزه لري دا هغه خبرې دي چې نه یوازې په زړونو باندې ناستې دي بلکې د خپل خوږوالي او رښتینولي په شدت سترګې په ژړا راولي او نفس صفا کوي نو چې کله در باندې درد راځي کله در باندې مصیبت راځي کله در باندې غم راځي بې صبره کیږه مه بلکې الله طرف ته متوجه شه او د الله رب العزت نه د صبر او د زغم غوښتنه وکړه د صبر او د زغم تر څنګ باندې د ثواب غوښتنه وکړه الله رب العزت به په دې درد او په مصیبت او په درد کې تا ته اجرونه درکړي الله به دې د جهنم د اور نه ساتي الله به دې جنت ته داخلوي الله رب العزت دې موږ او تاسو هم د صابرینو په ډله کې حساب کړي تر څو رب العزت زموږ او ستاسو آخرت ښایسته کړي نو درنو اوریدونکو صبر د مؤمن لپاره د ښایسته اخلاقو نه یو خلق دی الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول په صبر باندې ښایسته کړي په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ نړۍ ته ښایي حقلار ګل علما وتور شپو ترون سحار ګل علما نړۍ ته ښایي حقلار ګل علما د تقوا غېږه رنګینا
ژغوري ولس له هر ناورینه د تقوا غیږه رنګینه ژغوري ولس له هر ناورینه د خیال آینه یې تل سینګار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما وتور شپو ترون سحار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما کړي د ښکلا پتنګ ژبه د مینې کړي ککړې غالبه کړي د ښکلا پتنګ ژبه د مینې کړي ککړې غالبه حسن لعلنا یې ګفتار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما وتور شپو ترون سحار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما تن کې ګلانې دي روزالي سختي پر ځان باندې منالي تن کې ګلانې دي روزالي سختي پر ځان دي منالي رنگی نوی د عشق منار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما وتور شپو ترون سحار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار